ټانګونه مانګونه دې که په 2000 افغانۍ دانه ورکوې نو خو مې وړه بل شي ته خو پې نه پکارېږي بس د ما یو 10 دانې په کار دي 20,000 افغانۍ دي چاته به یې ورکړم سکاټ میلره که غږ مې درځي نو 10 دانې ما ته پرېږدي او 10 دانې مې یو د تره زوی د هغه هم په کار دي نو موږ چې نه کوو دغه ودونو مدونو ته پکې ځو نور خو د جنګ خو نه دي دا ټانګونه ټانګو جنګ ګټلی سوی خو تا به پرې ګټلی او تیلو خرچه هم ډېره د سړی چکر ته هم نسي وړلی داسې د مزل شاید هم ولاکه جوړ کړی چې ته پې ناز وکړې موږ سر دغه ودونو مدونو ته یو چېرته بل چېرته لرګي مرګي پې وړه چېرته خټو کې کوم موټر ونښلي هغه پې راباسه بس دغه ته په کار کېږي د تا دا ټانګونه مانګونه نور خو چې ته نه په کارېږي موږ الحمدلله داسې زیړه بوشکه لرو چې د امریکا ښکر هم پې باندې مات کړ څه ډز به م ورکړه وروره فوجان به مریخ ته پکې لېږل موږ ته هغه شی په کار دا ټانګ مانګ دی د موږ نه ده په کار نو که د سکاټ میلر لمبر چا سره یې ما ته یې راکړئ زه ځان ورته ووایم یو 10-12 دانې ټانګه د ما په کار دی او څه مې د تره زوی په کار دی قاري صاحب که په کار هغه ته به یو 10-12 دانې واخلو مفت یې درنه نه غواړو دا فکر ونه کړې چې موږ به درته سوال وکړو چې دا ټانګونه اخلو یې درنه په پیسو 2000 روپۍ دانه که ورکوې هغه ده که نه کش کوه یې درسره دا نه څه ټانګونه و چې تا راوستي وو د یو بوشکې د ټینګې نه وو یوې بوشکې ته دا د ټینګې نه وو دا ټانګونه دنه خو چې زه د لرګیو نه جوړ کړم هغه ښه دي نه یې د تا فوجي وساته هغه دغه ټانګو کې ناست فوجیان دي اوس هم خو دا مریخ کې دي کراکته سوي دي نو که دغسې موږ ته یې پرېږدې موږ دغه کاریاو کار ته اخیستلی چې دې ټانګو نه خټو کې چېرته ډاټسن بند ده چېرته سراچا بند ده چېرته وروره د واده کاروان دا بند چېرته داسې دغه شي ته په کار ده نور د تا ټانګ څوک څه کوي داسې پې باندې نیشه و دا غلامان او موږ پوج لرو موږ سفریاک لرو موږ وروره ګرګین لرو موږ د مارګ کې ته څه شي ساغه د مارګ قطعې وسایل دې داسې روان دي اکبغله په خدای دې سړي ورته زړه باد سي مخکې به مونږ په دې خوشایو باندې ترپالونه اچول هغه پخوا وخت کې د باران دپاره چې خراب پې نه کړي دوی په ټانګونو باندې اچولې تباسئ لکه چې د باران د ټینګ هم نه ده غرق و پارک سئ دا هم څه راوستي په دې هم طالبان ډارول هله یو انشای ګورو دا جګړه د 3 ورځو ده دا د 5 ورځو ده دا هم هی ترپال مه پې کش کوئ د شرم لوخو ترپال مه پې کش کوئ بس ریټ یې وایه صفا دغه 2-2.5 زرو کې هم که واره پې راځي مې وړئ بس مونږ به یو څه کسان به مونږ پیدا کړو بس وا به یې خلو دا او داسې مه وایه چې داسې په میلیونونو دا ټانګونه په میلیونونو هغه شی خرڅېږي چې یو شی ګټه کوي ده خو تاوان کړی ده په لکونو فوج د امریکا تباه و برباد کړ دغه نظامي وسایلو د امریکا غرور له خاورو سره خاورې کړه نو ده به څه ریټي غرق صحیح په دغه فوجیانو دا ښه ده چې زه اربکی نه یم اوس په خدای د وخته به مې ځان غرغره کړی دومره خلک درته په تمه ټانګ ده تیاره ده وسایل دي او دا ده اخر وروره ترپالونه پې کش غلي روان دي په دغه کې د ملي محبه ځان طلاقه ګوره چې په دې ټانګو کې پټ لاړ نه چې دا موږ تلاشي کوو امرالله صالح د پارلمان پاروکاش وکیله اسدالله خالد بې سامانه دفاع وزیره ګوره دې ټانګو کې لاړ نه چې دا موږ تلاشي کوو ترپالونه ترې لرې کوو ګورو چې کوم عسکر پکې نه ناست محب پکې نه ناست امرالله صالح پکې نه ناست طالبانو ټانګونه همداسې مه پرېږدئ نور په کار نه راځي وړي دی دا څه شي دي دا څه ټانګ صرف د دې دپاره وګورئ چې هلته پکې دغه ټامیان فلبرایټان پټ نه وي لاړ نه چې هلته خو نور شی نه ده سوسیال موسیال بیا هم په شرمو شرموي هلته به وروره دلته به د امنیت شورا رئیس هلته به سپي مینځي خو بیا هم مونږ ته شرم ده پیغور ده دلته به دفاع وزیر هلته په هوټل کې کاسې مینځي بیا هم شرم ده نو دا خلک ترې راتاو کوي ټانګونه یې ورپرېږدئ اورئ څنګه بیا افغانستان ته راځئ مونږ نه درته ویلې دا خاوره د اتلانو ده مونږ نه درته ویلې دا خاوره د غازیانو ده یاره دا یخې اوبه دا د ټانګو کاروانونه د ټانګونو دا غازي
دا اتلان دا شملور بیخي داسې ورونه بله یاره په دښمنانو په غلیمانو د امریکا په زیره خورو باندې داسې ورته خو ګوره ویان دغسې ښه د تاسو میندویان دي وروره څوک ښار په ونه خېځئ څوک وروره په یو موټرسایکل باندې سپاره وایي 20 طالبان وژل سوي دي څوک وایي هلته مې یو دانه سراچا بمبار که 80 طالبان په یو سراچا کې 80 نادره درته وکړمه دا نه وایي ټامي څه ده د سی آی او د بلیک واټر مزدور وایي د مونږ په جي کې هغه کوم جای یاد کړی وایي دلته 2 طالبانو د ورځې 40 چرګانې په فارم کې خوړه 40 چرګان مونږ درته ویلې چې طالبانو سره مه چېړه یو طالب چې 20 25 30 چرګان خوري نو هغه سره به تا غوندې ټامیان څه جګړه وکړي ته د چرګ یو پتون نسې خوړی یو طالب چې به ستا اوښ خوري د تاسو په اصطلاح باندې 40 چرګان 2 طالبان خوري او د سی آی بلیک واټر مزدور او صالح ته لومړی مرستیالی وبلا مې واخلې لږ زره په احتیاط خبرې کوه خوله دې ونشکېږي 2 کسه طالبانو 40 چرګان خوړه اوس تبلیغاتو هغه رقم او هغه ډیزاین برابر کوي خو په لیکلو نه پوهېږي هلته آیات د قرآن یو شی لیکلی و تا په دې بل طرف شروع کړه نو مونږ تاسو نه څه ګیله وکړو الله مو غرق او تباه او برباد کا پیج نوی ده ملګرو پیج د سره لایک کړئ زه قاري صاحب ته مې لینک اچولی ده نو خو چې راځي نه نو څه وکړو راځئ د خیره سره قاري صاحب محترم که دې مونږ غږ اورې نو هغه وکړه راشه لایف خپرونه ته 40 چرګان 2 طالبان خوړلي عجیبه نو تاسو د سکاټ میلر لمبر کمنټ کې واچوئ د ما 12 ځانې ټانګونه په کار دي پیره دغه تېنه اخلم دا هغه چا راته وویل وایي د دې شاته هغه د قلبې د ټیکټر هغه غاښونه نه دي داسې وایي ولګوي داسې هغه وایي ډېره ښه قلبه کوي په اشارو زه نه پوهېږم ښه لاس کسه دراندیش وایي لاس ټانګه د مام په کار دي نو دا بیا ډېره ښه قلبه کوي دغه امریکانو دا ټانګونه وایي دا بل شي ته نه په کار کېږي زمیندارانو ته په کار کېږي د دې دا باډۍ سیا خواته کې نو تاسو داسې کار وکئ تاسو به داسې کار وکئ د دې دغه شاته د هغه څه دا دلته به د ټیکټر د شاول لپاره دا قلبه څه کوي د دې لپاره به ښه قوي سپل ورته وایي که شی ورته وایي هغه به ولګوي د هلمند دښتو ته به یې بند کړي دا به ښه داسې پرې باندې قلبه کوي دویم دغه د شاته باډۍ نه ده داسې د سیاره کې نو د پارلمان وکیل سره سړی رابطه وکړي د پاروکشۍ دپاره هم ښه راځي او تریشل چا راته ویلې تریشل هم ترې جوړېږي نو تریشل پورې وتړه قوي ماشینه ده نو زه دا کار نور د جنګ مانګ نه دي هغه په سر هغه دا شکه چې لګېدلی ټوس 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 چې کوي هغه خو همداسې هم دا طالبان هر وخت راخیستې ډزوي نو هغه د ټانک په سر نصبول څه ضرور ده هغه خو طالبان په اوږه درته ډزوي او نو دغه شیونو ته په کار راځي نو مونږ یې لکه دا 2.5-3 زره افغانۍ پورې واره پرې راځي سکاټ میلر سره خبره وکړئ مونږ یې ترې اخلو زه شخصا د ځان دپاره اخلم که زمینداري د هغه د بیا رغونه د امریکان ځینو خپل ملک به جوړی و رښتیا دغه ټانګونه دی هغه راته وویلې چې د پخسې خټه نه ده دا خټه چې پخوي وردګو دپاره دا بهترینه شی ده نو مونږ خپله کلا نه لرو کلا جوړو په دې به خټې پخوو دا ټانګونه د هغه دپاره هم ښه دي مصرف یې دومره نه ده ناس یې انجۍ ته به یې واړو د ګیس پکې اچوي د تیلو په ځای کېږي یو څه ورسره کوو شمسي سیستم ته به یې واړو ورکې که همداسې دی ولاړ یاره څه دومره پیسې خو نه دي 2-3 زره افغانۍ اوس د یو سړي کور مخې ته داسې په قطار لاس دانې ټانګونه ولاړي او دا ووایي دا د هغه ټانګونه د امریکانو جنګ په دې کوو جګړه یې وبایلله دا هغه ټانګونه دي دغه دپاره ښه دي نور په کار نه راځي هر ملک ته چې ورکړي هغه تباه ده والله که دې پرې جنګ ګټلی پوه شوې دغه نه چې په پلخمان جنګ کې له دې ټانګو نه هغه ډېر ښه ده
واچوي ریړه کې کش کوي ټانګونه کاش کوي ټانګونه کاش کوي وړي 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 شاته به نه ګورئ په دغه ټیلر کې ناست ډریور ته وایم شاته به نه ګورئ ټانګ دې اچولی روان اوسې که ټانګ د نه په لاره ولوېده هر څنګه چې سو ځه او کماندو ودرې کماندو سره د مونږ لږ کار ستا ځه قاري صاحب سعید خوستی لینک مو درته اچولی ده هیله مو ده چې راشه لایف خپرونې ته لایف شیر کوئ ملګرو لایف خپرونه شیر کوئ که د کابل ادارې د اوربان غواړي د دې ملت غوښتنو ته دې غاړه کېږدي د دې ملت غوښتنې خو دا دي چې اشرف غني دې اریانا چوک ته په خپله لاړ سي نجیب موسفي غرغره کړی اول د هغه ښکل کي بیا د یو څو د ټانګ مرمۍ راوخړوي بیا د یو شپږ اووه شعره لملمه کي تر هغو به مونږ هغه پړی چې نجیب ته مو ایښی هغه به را رسېدلی چې څنګه یې شعرونه لملمه کړه د دې به پړی په دې غاړه کې ور واچو په دې وچ په دې اریانا چوک باندې به یې درته راوخړو نور وای مونږ دغه خدمت درته کولی سو د اوربان په بدل کې البته او محب ټامي چې ده هغه به د ټانګونو کې نه تښتي سام صحیح کورلا مرلا موټر کې لاړ شه سولی موټر کې دې کې لاړ نه شي ګوره هر چېرته طالبان ګوري او دا سرپال داسې کې ورو ګوري محب خو پکې نشته امرالله صالح د سی آی بلیک واټر مزدور خو به نه وي پکې ناست دتې ورته وایي ځه بره ځکه ټانګونه نور په کار نه راځي مونږ پې څه وکړو که دې ټانګونو څه توره کولی نو امریکایانو ته به یې کړی دغه له دې نه چې یو ملک دا ټانګونه ساتي مونږ به کوچیانو ته وایو داسې ښه زبردسته پلخمانې به ورته جوړې کړي ولکه به دې خیر دي د نه هغه ډېر ښه دي الله اکبر نو زه قاري صاحب ته زنګ ووایم قاري صاحب راشه که نه ملګرو لایف خپرونه شیر کوي محترم قاري صاحب سعید خوستي ته مو لینک اوس ولیږه اوس مې ورته ولیږه مخکې مې د لایف لینک ورته لیږلی اوس مې د اجتماعات لینک ورته ولیږه نو محترم قاري صاحب سعید خوستي نه مو هیله ده چې لایف خپرونې ته راشي عقاب صاحب لایف خپرونې ته راشه خو دا ده چې ټانګونو ریټونه لا معلوم نه دي سکاټ میلر لمبار مې غوښتی ده 2000 نه باره نه ارزي ځکه دا وایي د تیلو مصرف یې ډېر ده او لایف خپرونه شیر کوي لایف شیر کوي مرحبا 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 یاره دا شاه مسعود نوم یې لیکلی ده والله تکړه سړی ده خو دا نوم دې بدل که بچیش شاه مقصوده نوم دې بدل که کرا د فاتح ځواک په نوم در باندې کېږده چې پاته دې درته ولګوي محترم قاري صاحب سعید خوستی لینک مو در لیږلی د لایف خپرونې ته راشه قاري صاحب سعید خوستی بس صحیح شد
ها ملګرو تاسو ته هم لینک اچولی ده، تاسو کولی شئ لایو خپرونې نه یا ورته ووځئ بیرته راځئ نو انشاءالله لینک به هلته پروت وي. زتي به الله دلته مې کار خراب کړی که نه یاره ملګرو نه دې نه وروسته دې ما تاسو سره لانجه راغله بس ځکه دومره تاسو ما ته نشئ ویلی چې لینک نشته. دا د ملګرو عزیزانو لینک مې واچو، تاسو کولی شئ لایو خپرونې ته ښه په شوق په ذوق راشئ. او عقاب صاحب محترم هم راغلی د لایو خپرونې ته، ودرېږه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم عقاب صاحب لایو خپرونې ته بخیر راغلی، مایک مو خلاص کړئ. جی وعلیکم السلام ورحمت الله. دما غږ به انشاءالله وي. او داسې غږ دی د زه پوهېږم چې نن د موبایل د پایې شاوخوا ګرځي چېرته ختلی یم پاسه غره ته ختلی یم بلو سیمو ته ختلی وو. جنرال صاحب زه به پوښتنه تا نه وکړم د امریکایان چې راتلل او د ټانګان افغانستان ته راتلل نو خړ تراټونه به ورباندې اوس چې بېرته ځي زیړ ورباندې دي د دغې لامل څه شی کېدلی شي؟ تو درې زه سکاټ میلر ته زنګ ووهم چې دا دې کې څه حکمت ده. اوس دستي زه سکاټ میلر سره رابطه کوم. دا باید پوښتنه وشي د دې عوامل څه شی دي چې دوی بیرته ځي زیړ تراټونه په ټانګو باندې اچوي او چې راتل تور او خړ به و چې راتلل خو دوی مارخوران ښه اوس چې ځي اوس غولخواره دي. الله مو روغ لره ټول ستړي مه شئ کتونکي اورېدونکي الله دې وکړي چې ما غږ ولري. سلامونه مې بیا هم دوی ټولو ته دې ورسېږي. الله مو عزت وکړه. قدردان شي موضوع مو په سکرین باندې لیکلې ده محترم عقاب صاحب، نو د دغه موضوع مطابق مخکې ځو. نن دا ساکشویان ټامیان فولبرایټان دوی ډېر بې چرته دي او ما طالبانو باندې یو غږ وکړم الخیر دومره وخت مو درته غږ نه ده کړی دا اوس مې یو غږ وکړ کم از کم دغه ټانګونه دروئ د دې په خاطر یې ګورئ چې هلته پکې محب پټ نه وي، اسد الله خالد بې سامانه وزیر پټ نه وي، دغه نور خنزیران اشرف غني پکې پټ نه وي. نو که چېرته و راکته یې کوي ټانګونه یې لېږئ د ټانګونو څه صرف دا تراټونه وای ورجګوئ ګورئ دا زیړ تراټونه پې وراړوئ ډېر ورته نږدې کېږم نه ډېر دې نږدې کېږم نه ټانګ ته ځکه هغه د کورونا مرض ده هسې نه نور څه مرداره یې پکې کړی مریضان نستی لرې نه دا ترپال داسې هغه کوئ داسې ورګورئ که نه کیسه ډېره د دې خرابه ده. خبره تاسې د اوربند لیکلې د جنرال صاحب محترم خپلې موضوع ته به راسو. قاري صاحب څه سو دا قاري صاحب ولې نه راځي؟ قاري صاحب راځي اوس راته میسج کړی دا راغلم خامخا. نو خبره د اوربند د وخته هم موږ ملګرو په دې تبصره کوله دا تللی پلاوی د دغو سیاسي جهاتونو پلاوی بې اختیاره د غریب دته صرف ویل شوي دي چې تاسو به لومړی بحث په همدې اوربند کوئ او که په نورو موضوعاتو باندې تاسې بحث کوئ دا به موږ ته قابل د قبول نه وي. هغوی غریبانان بې اختیاره د نوره خوا دې خوا تللی نه شي خو دلته طالبان ورته وایي چې مهم موضوعات باید موږ او تاسې لومړی راوړاندې کړو. اوربند سخته موضوع ده، دا جګړه رامنځته سوې په څه شي باندې ده باید په هغو موضوعاتو باندې بحث وکړو. دلته د امریکایانو راتګ او د امریکایانو اتلس کلن یا شل کلن اشغال او د تاسو د موږ په مقابل کې ودرېدل. ما به روز ملګرو ته ورته ویلې ماره که چېرته د طالبانو مذاکراتي پلاوی له دغو خلکو وپوښتي چې دغه شل کاله تاسې د امریکایانو په څنګ کې ولاړ وئ د موږ خلاف مو جګړه کوله ستاسو هدف څه شی وه؟ نو خدای چې دوی د دغه سوال جواب وکړي او په دې باندې دوی تبصره وکړي. دا بې صلاحیته پلاوی دی، دا نه هم په منطق او په استدلال سمبال دی او نه هم خبرې کولی شي. تاسې په هغه ورځ باندې ولیدل د افتتاحیه مراسمو کې د یو خبریال یو آزاد خبریال یو دوه درې پوښتنې نشي ځوابولی وخت کې هغه د یو عادي خبریال پوښتنې نشي ځوابولی هغه د ولس او د ملت په زړونو کې چې کوم دردونه پراته دي له هغوی نه چې کومې پوښتنې راولاړېږي هغو پوښتنو جواب نشي ویلی دوی به څنګه په مذاکراتي میز باندې د خپلو حقونو نه دفاع وکړي یا هم هغه کوم غیر مشروع حقونه چې دي کوم چې له غرب نه دوی ته را انتقال شوي دي له هغوی نه دفاع وشي کړلی. نو د ملت غوښتنې یقینا چې اسلامي نظام دی او د اشغال کامل پای دی او کومې بهانې چې دوی رامنځته کوي راولاړوي د خلکو په زړونو کې تشویشونه اچوي هغه بې اساس او بې بنسټه دي. طالبان چې دي دا یو داسې خوځښت دی چې د افغانانو د دفاع په خاطر
لومړی هم راپورچت شوی دی او اوس هم د افغانانو د دفاع په خاطر باندې او د اسلامي نظام د اعادې په خاطر باندې خپل مقاومت کوي. که چېرته تاسې داخلي جنګونه یا بین الافغاني جنګونه چې وړاندې وه دلته تنظیمي جنګونه وه په هغو وختونو کې د طالبانو د قیام هغه اسباب راولټوي تاسو به یقینا په دې باندې پوه شئ چې دا ملت اقدام ته مجبور شوی وه. دا ملت تر کوره ځغلېدلی وه او هغه ځای کې مجبور شوی و دې ته چې له خپل ځان نه دفاع وکړي او بالاخره یې د خپل ځان د دفاع په خاطر او د ملت د دفاع په خاطر باندې تورې ته لاس کړو له دغو خلکو پسې توره راواخیستله هماغه و چې په ټول د یو نیم کال کې ټول افغانستان له دوی نه پاک او افغانانو ته یو بهترین اسلامي زعامت رامنځته کړ. نو د افغانانو اصلي غوښتنې دغه دي چې باید اسلامي نظام راشي او ګورئ تاسو به لیدلي وي دوی له طالبانو نه پوښتنې کوي حتی دلته هم چې له یخته راشي وایي تاسو کوم اسلامي نظام غواړئ تاسې په دنیا کې یو نمونه موږ ته راوښیي یا دوی اندونیزیا ښیي یا سعودي عربستان ښیي او یا هم هغه نور هیوادونه ښیي چې صرف په نوم باندې اسلامي قوانین لري بس او نور عملي شکل کوم نه لري. نو موږ دغو ټولو ته دغه جواب وایو چې موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې کوم اسلامي نظام دغه لارښوونه موږ ته قرآن او حدیث کوي. موږ به یوې خواته د موږ قوانین ګورو بلې خواته به د قرآن او حدیث سره د دې مقایسه کوو. که چېرته دغه قوانین له قرآن او حدیث سره په ټکر کې و بیا هم دغه ملت موږ ته ویلی شي چې دا قانون خو د قرآن او حدیث سره په ټکر کې د لحاظه دا اخوا که موږ ته به قناعت راکوي او که چېرته موږ واقعي اسلامي نظام راولو باید دا خلک را سره ومني دغه خلک چې 20 کاله د غرب په غلامۍ کې او د غرب په جاروکشۍ کې تېر کړي دي دوی باید د یو وخت دپاره موږ سره دلته اسلامي نظام په افغانستان کې وخت دپاره نه بلکې د ابد لپاره ځکه چې د افغانان دي مسلمانان حق دا لري دا د دوی مسلم حق دی چې په خپله خاوره باندې اسلامي نظام وغواړي او دا حق له دوی نه هېڅوک نشي اخیستلی لکه موږ او تاسو چې له دغو اروپایي هېوادونو نه له دغو کفري قوتونو نه موږ دا حق نشو اخیستلی او یا هم دوی دا خپل ځان دپاره یو حق ورکوي چې باید د دوی په خاوره دی د دوی هغه وضعیه قوانین هغه کفري قوانین سیکولري نظامونه او نور کفري قوانین رایج وي او دا ځان د حق ورکوي موږ مسلمانان خپل ځان ته حق ورکوو. ملګرو د موبایل سکرین هم راکاږئ تاسو ته به لینک راشي مخکینی لینک مې لرې که هغه مسله وه پکې دا اوسني لینک باندې تاسو کولی شئ چې لایو خپرونې ته راشئ د موبایل سکرین مو لاندې راکاږئ ریفرش کړئ تاسو ته لینک راځي. مهرباني وکړه صاحب. نو ملګري راواخلئ قاري صاحب هم راواخلئ هغوی به خپلې خبرې قاري صاحب چې راشي انشاءالله راخلئ ملګري راخلم. اوقاف صاحب یوه پوښتنه دغه ده که نه ګوره دغه په اوربند باندې ډېر اصرار زه نه پوهېږم چې چا دوی دې ته هڅولي چې تاسو د اوربند غوښتنه وکئ. پارلمان نه د اوربند غوښتنه کېږي سنا مجلس د اوربند غوښتنه امریکا د اوربند غوښتنه ملل متحد د اوربند غوښتنه اسلامي ټولنه د اوربند غوښتنه دغه ټول فوکس په اوربند باندې په داسې حال کې چې همدغه ټولو طرفونو چې اوس اوربند غواړي له نن نه 15 میاشتې مخکې ټوله لابي جګړې ته وه دا د دوی د ماتې په معنا ده جګړې نه ستړي شوي دي نوره سربازي نشي کولی د دې جګړې مصارف نشي پوره کولی په اخلاقي طور له دې جګړې نه ستړي دي څه وجه ده نور نشي کولی چې په دروغو باندې د پنجاب او د بل په نوم باندې جګړې ته خلک وروځي کوم هغه په دې کې ګورئ د اخلاقي اصطلاح ورکوئ دې ته چې دوی ډېر ښه خلک دي چې د اوربند غوښتنه کوي دغه وضاحت مو کور کړی. جنرال صاحب محترمه ګورئ بعضې هغه سیکولران چې هغه له غرب څخه متاثره دي هغوی دغو امریکایانو ته ډېر باتهذیبه قوم وایي خو دا اصل په سله باندې په غلطه ده. ګورئ بېګا د امریکا نن د افغانستان په وخت سهار 5 بجې شاوخوا د امریکا د دغو مخکښو کاندیدانو ترمنځ مناظره وه د ټرمپ او د جو بایډن نو همدغه خبرې نچوړ اول اوقاف صاحب ډېر مهمه ده همدغه د دواړو کاندیدانو ترمنځ چې څه تېر شوي په دغه باندې داسې تبصره غوندې کوو کې بیا به دا سوالونو ته جواب ورکړي. مهرباني یو خبره خو دا ده چې د امریکا له سیاست نه اوس د افغانستان او حتی د امریکا له لوري او د بوش او د اوباما له لوري په نړۍ کې روانې جګړې دا د امریکا له نظره لوېدلې دي. امریکا نور نه غواړي چې خپل پوځیان په نړۍ کې په جګړو کې ښکېل کړي دوی کوشش کوي چې دا د